السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. آیا ته موبایل او انټرنیټ لرې؟ آیا ته غواړې چې زه د دغې موبایل او انټرنیټ له لارې پیسې وګټم او خپل یو بزنس شروع کړم، هغه هم بغیر د انویسټمنټ نه؟ نو دا نننۍ ویډیو ستاسو دپاره ده. دوستانو، که چېرې تاسو په نن سبا دور کې خپل ځان کامیابول غواړئ، خپل یو بزنس شروع کول غواړئ، هغه هم د زیرو نه سټارټ اخیستل غواړئ، نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. انویسټمنټ صرف ستاسو موبایل او انټرنیټ دی، او انټرنیټ او موبایل نن سبا هر یو کس لري. خو چونکې زه درته یو داسې طریقه درښایم چې تاسو به د دغې خپل موبایل او د دغې انټرنیټ د وجې نه تاسو پیسې ګټلی شئ. دوستانو، په دنیا کې د هر یو کس سره نن سبا سمارټ فون موجود دی، ورسره د هغه سره انټرنیټ پیکیج موجود دی. خو نن درته یو داسې طریقه درښایم چې تاسو د دغې پیکیجز او د دغې موبایل نه فایده اخیستلی شئ او تاسو کامیاب بزنس شروع کولی شئ، هغه هم بغیر د انویسټمنټ نه. نو زه دوستانو مکمل طریقه کار درته درښایم، خو د دې نه مخکې یو ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما د یوټیوب په چینل باندې نوي یئ، نو برای مهرباني زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو د باندې ښه لګي، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شریکه کړئ. دوستانو، په نن سبا دور کې انلاین بزنس کول یا بزنس کول دا ډیر زیات اسان شوي دي. خو که چېرې تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ او د خپل مستقبل دپاره څه پلان کیدئ، نو هلته تاسو کامیابېدلی شئ. نن سبا د انټرنیټ دور دی او د انټرنیټ په دور کې تقریبا 60 یا 70% تمام تر بزنسز چې دي، نو هغه د انټرنیټ د لارې نه سمبالیږي. اوس دوستانو، یو داسې طریقې په دنیا کې موجود دي چې که چېرې تاسو په دغې خپل فری موبایل او په دغه انټرنیټ باندې شروع وکړئ، نو 2-3 میاشتې یا کال پس تاسو د خپل کامیاب بزنس خوندان جوړېدلی شئ. اوس په دې وخت کې تاسو ته یو داسې پلان پکار دی، یو داسې لار تاسو له پکار ده چې تاسو په هغه لار باندې قدم کیږدئ چې په راتلونکي وخت کې تاسو کامیاب جوړ شئ. دوستانو، نن سبا په سوشل میډیا باندې او خاص کر په موبایل باندې داسې پلیټفارم موجود دي چې په هغه باندې تاسو خپل مستقبل جوړولی شئ، هغه هم بغیر د انویسټمنټ نه. که چېرې زه اوس تاسو ته د انلاین بزنس په باره کې ووایم، نو انلاین بزنس ډېرې زیاتې طریقې دي. په ځینو طریقو داسې دي چې په هغه کې به ته انویسټمنټ کې، ځینې طریقې داسې دي چې ته به په هغه کې څه پروډکټ اخلي، خرڅوي به. خو زه درته نن یو داسې طریقه درښایم چې په دې طریقې سره به ستاسو لږ وخت ضایع شي او ستاسو الریډي چې کوم پیکیج دی یا تاسو سره کوم موبایل دی، نو دا خو اني ټایم تاسو سره موجود وي، نو تاسو د دغې پیکیج او د دغې خپل موبایل نه فایده اخیستلی شئ او په مستقبل کې ځان د یو ښکلي بزنس خاوندان جوړولی شئ. دې سره سره تاسو یو برانډ هم جوړېدلی شئ او تاسو خپل یو برانډ هم جوړولی شئ. نو که چېرې ته خپل مستقبل کامیابول غواړې، نو زه درته یو داسې طریقه درښایم چې په دې طریقې ته عمل وکړې، نو انشاءالله راتلونکی وخت به ستا ډېر زیات کامیاب وي. اوس دوستانو، ډېر شی پلیټفارم دي، خو په دې پلیټفارمو کې د ټولو نه اهم پلیټفارم او د ټولو نه بهترین پلیټفارم یوټیوب دی. دوستانو، که چېرې تاسو په یوټیوب باندې کار شروع کړو، په یوټیوب باندې تاسو چینل شروع کړو او تاسو خپل کنټینټ کریټ کړو، نو په راتلونکي وخت کې به ستاسو دغه کنټینټ او ستاسو دغه چینل ستاسو یو بزنس جوړ شي. اوس دوستانو، د یوټیوب چینل جوړول دا هم یو اسانه طریقه ده. په یوټیوب باندې کنټینټ اپلوډ کول دا هم یو اسانه طریقه ده. مطلب چې ته په کوم سیز کې مهارت لري، کوم یو سیز، کوم یو سکیلز باندې ته ښه پوهیږي، نو ته هغه سیز ایکسپلین کا او په ډیلی بیسس باندې ته ویډیوز اپلوډ کوه، جوړوه، او دې سره سره 2 میاشتې یا کال بعد به ستا بهترین د یوټیوب چینل مونټایز شي او دې سره سره به ستا خپل یو برانډ هم جوړ شي. اوس په دنیا کې چې څومره هم کنټینټ کریټرز دي، یو خو هغوی د خپل چینل نه بهترین ارنینګ کوي، ډیر زیات بهترین ارنینګ کوي. او نن سبا په دنیا کې که موږ وګورو، نو د یوټیوب په شان بهترین پلیټفارم نشته. په یوټیوب باندې پیسه ګټل دا ډیر زیات اسان دي. بل طرف ته په یوټیوب باندې د کامیابېدو نه پس ته یو برانډ جوړ شوې، نو ته بیا په خپل نوم یا ستا چې کوم شهرت دی، نو د دې د وجې نه ته خپل یو برانډ هم جوړولی شي او په دغه برانډ باندې بیا ته مزید کار هم کولی شي. نو ستا چې چینل څومره ګرو دی او ستا چې څومره آډینس دي، نو د دغې د وجې نه ستا دغه برانډ به هم کامیابیږي. دې سره سره که ته یو چینل جوړ کړي او په سټارټ کې ته په دې باندې سپانسرشپ، مطلب دا
چې تا ته یو کمپنی ریکویسټ وکړي چې ته مالا زما په دې پروډکټ باندې یا زما په دې ایپس باندې یا په دې ویب سایټ باندې ته ماته ویډیو جوړه کړه او زه به د دې په بدله کې تا ته دومره ډالر درکړم. نو په سپانسرشیپ باندې هم ته بهترین پیسې ګټلی شي. اوس دوستانو د یوټیوب په دنیا کې که مونږ وګورو نو داسې کنټینټ کریټرز موجود دي چې د هغوی څه قسمه ویلیو نه وه، نه د هغوی څه بزنس و، نه د هغوی څه آیډیا وه، خو د هغوی سره یو وړوکې آیډیا موجود وه چې زه به د یوټیوب چینل شروع کوم، په دې باندې به په ډیلی بیسس باندې کار کوم، ویډیوز به اپلوډ کوم. نن سبا هغه خلک چې کوم دي هغه برینډ جوړ شوي دي، د هغوی خپل برینډ موجود دي، د هغوی کاروبارونه موجود دي، ورسره د هغوی د یوټیوب چینل دومره ارنینګ کوي چې څومره زما او ستا سوچ دی. نو دوستانو که په دې دور کې تاسو خپل ژوند او خپل ځان کامیابول غواړئ نو ستاسو دپاره دا یو بهترین موقع ده چې تاسو سکیلز زده کړئ په یوټیوب چینل باندې، هغه سکیلز امپروو کړئ، نورو خلکو ته یې وښایئ، د دې سره به نور خلکو ته هم څه فایده ورسیږي او ستا کنټینټ به هم بهترین کنټینټ جوړ شي او آډینس به راشي، نو ستا مستقبل به کامیاب جوړ شي. اوس دوستانو که مونږ وګورو د بهر دنیا خلکو ته یا په خپل چاپیرچل کې وګورو د ټولو نه کامیاب خلک هغه دي کم چې د خپل سبا سوچ کوي. نو که ته په یوټیوب باندې کار شروع کړې نو راتلونکي مستقبل او ستا نسل به بهترین وي او ته به یو برینډ جوړ شي، نو ته بیا هر یو کار کولی شي. نو دوستانو دا و نننی ویډیو. که چېرې تاسو د یوټیوب چینل جوړول غواړئ، په یوټیوب باندې ځان پوره پوهه کول غواړئ، نو زموږ د یوټیوب دا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله ډېر زر موږ د یوټیوب ماسټر کورس تیارو، په هغه کې لګیا یو. پوره A to Z کورس به موږ اپلوډ کوو د چینل د شروع کېدو نه واخله تر مونټایزیشن پورې، په هغه باندې کار شروع دی. انشاءالله ډېر زر به په دې چینل باندې هر یو ویډیو اپلوډ کېږي بالکل فری اف کاسټ. نو دوستانو که ویډیو د باندې خلک لیدلي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.